ګلپاڼه ځان ته افغانه وایي او کنه. تازه یې داسې څه ویلي دي چې ټول خلک ورته غوسه دي. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو د ګلپاڼې په اړه تازه معلوماتو څخه خبر شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانیت مسله تل ګرمه وي. په ځانګړي ډول د فرضي کرښې هاخوا چې کوم پښتانه دي نو په دوی کې ځینې ځان ته افغانان وایي او ځینې بیا وایي چې نه دوی نور پاکستانی شوي دي. تازه اوس دا پوښتنه د پښتنو مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې ته هم رسېدلې ده چې دا ځان ته افغانه وایي او کنه پاکستانی شوې ده. مګر د ګلپاڼې څخه داسې ځواب راغلی دی چې کیدای شي په ځینو کسانو ښه ونه لګیږي. کله چې بالاخره دا پوښتنه د ګلپاڼې څخه هم وشوه چې هغه ځان ته افغانه وایي او کنه، هغې وویل چې نه دا ځان یوې افغانې په شکل نه ویني بلکې دا یوه پاکستانی ده. ګلپاڼه یو له هغو سندرغاړو څخه ده چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې په میلیونونه مینوال لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانیت مسله ډیر وخت تر بحث لاندې وي، خو نه پېښور او پښتونخوا کې ډیر پښتانه اوس هم په دې عقیده دي چې که هر څه وي د دوی قومیت او ملت افغان دی. دوی مخکې له دې چې پاکستانی شي افغانان دي. له همدې کبله ځینې پښتانه که ځان د پاکستان برخه ګڼي او وایي چې د دې هیواد شناختي کارت او پاسپورت د ځان سره لري د همدې هیواد دي، خو بیا هم وایي چې قوم کې دوی افغانان دي. درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. تاسو د ګلپاڼې د دغه ځواب په اړه څه ویل غواړئ؟ ګلپاڼې ته مو چې هر څه زړه وي کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو الله مل شه زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ.